زما خویندو میندو اهم او ضروری بل خبره هغه دا ده چې من کې حیا پیدا شي د زنانه زیور د زنانه حسن د زنانه ډول د زنانه کمال او اوچتواله د هغې حیا ده ژبې کنټرول چې په دې ژبه د نه څوک خفه نه شي خاص کر زموږ په زنانو کې غیبت او پیغور او رټل او زړې خبرې را یادول دا ډېر زیات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چاته پوښتنه وکړه چې دلته یو زنانه ده تقوم الليل وتصوم النهار طول شپه الله ته ولاړی د ورځې روجې نیسي وتتصدق غټې غټې صدقې ورکوي وتؤذي جيرانها بلسانها خو ګاونډیانو ته په ژبه باندې ضرر ورکوي بد زبانه د بعضې زنانه داسې زما دا خویندې میندې خفه نه شي ژبه یې نه سم لور ورسره لور ریبل کوي لګي کنزل او بد ردی او د یوې په ځای لس خبرې راغورځوي سړي دا ګوره د زنانه کمال نه دی دا د تباهۍ خبره ده دا زنانه چې ټوله شپه الله ته ولاړی د ورځې روجۍ نفلي صدقې او خیراتونه ورکوي خو ګاونډیان د دې د ژبې نه تنګ دي خپلوان ترې تنګ دي وایي فلانکۍ ورک یې که بد اخلاقه ده فلانکۍ تیزه ده فلانکۍ بیا پې خلک نوم بدل کړي وایي سمه سپی ده نو نبي علیه السلام نه داسې تپوس وشي یو زنانه د ګاونډیانو ته خپلوانو ته په ژبه بد رد وایي کنزلمار او رټل او پیغورونه ورکوي رسول الله علیه السلام څه فرمایي دغه زنانه چې د شپې تهجد کوي د ورځې روجې نیسي صدقې او خیراتونه ورکوي خو زبان نه بد اخلاقه ده کنځلې کوي پیغورونه ورکوي لا خیر فیها په دې زنانه کې خیر نشته دا بې خیره ده او هي فی النار دا د اور والا جهنمي زنانه ده خیر د ذکر لږ وکړه خو په دې خوله باندې چاته څه مه وایه نفلونه لږ وکړه خو دا ژبه کنټرول کړه هسې نه چې ستا عملونه ټول دا زبان تباه کړي یو بله زنانه ده وایي فرض مونځ کوي صرف نفلونه هم ډېر نه او غریبه ده واړه واړه ککوړي وچه ډوډۍ خیرات کې ورکوي دومره مالدار هم نه ده نبی علیه السلام فرمایي دې کې خیر هم شته او هیه فی الجنه دا جنتي زنانه ده نو خویندو او میندو چې دا ژبه استعمالو د الله نوم پې والو څوک یاد نه کړو ولا نساء من نساء قرآن کریم خاص زنانو ته وایي چې زنانه وګوره چا پسې غیبت ونه چا ته سپک مه ګورو زنانه د چا په جامو پسې اول خاندي دې جوړې ته وګوره د کور دیوالو له دې دیوالونو ته وګوره دې بچو ته وګوره ګورې زمونږ مور عایشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام د صفیه رضی الله عنها صفت وکړه نو عایشه رضی الله عنها ورته وایي حسبک من صفیه کذا وکذا دا صفیه دا خو وړه ده اوس هم زنانه پلانکۍ څه لشتینکه ده لنډۍ ده وړه ده او صفیه وړه م وه د ونې نه لنډه رسول الله علیه السلام ورته فرمایي عایشې ته چې وایې چې صفیه وړه ده او لنډه ده په دې خو هغه خفه کېږي چې ته یو انسان پورې خاندې چې ته وړوکې او لنډې وایي لقد قلت کلمه داسې خبره دې وکړله که ستا دا خبره دریابونو د دنیا اوبو ته وغورځېږي لمزجته د دنیا ټولې اوبه به بې خونده او ترخې شي دومره خطرناکه خبره چا پورې خندا مسخره د هغې لباس د هغې بدن دې غوږ ته وګوره یا یې دا پوز او یا یې دا مخ دا خو الله ورکړی دی الله تا نه دی ورکړی الله ګورې هر څه کولی شي د خپل ځان خیال وساته انسانانو ناسې نه چې زناور پیدا نشي سپیتي پیدا نشي چېرته ګورې